الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأبرار وفخر المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. خوږو او قدرمنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر درس کې موږ او تاسې د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه د خلافت په زمانه کې د قرآن کریم حفاظت او د هغه ساتنه دا بیان کړه. اوس نن ورځ موږ او تاسې په اعوذ بالله او په بسم الله کې غږیږو او له هغه نه وروسته په د قرآن کریم په تفسیر او ترجمه باندې پیل کوو انشاء الله تعالی. اوس خبره دا ده چې کله چې قرآن کریم لوستل کیږي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا به ورته وایې، ځکه چې دا سنت ده. ځکه چې کله چې ته قرآن کریم لولې واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، کله چې ته قرآن کریم لولې نو ته پناه غواړه په خدای جل جلاله باندې له رټل سوي شیطان څخه. او دومه خبره دا ده چې بسم الله الرحمن الرحیم دغه بسم الله شریفه چې کومه ده په دې کې د علماو اختلاف ده چې آیا دا د قرآن کریم جز ده او که د قرآن کریم جز نه ده. اوس د بسم الله شریفې په باره کې چې دا جز د قرآن کریم ده او که جز د قرآن کریم نه ده، په دې کې د علماو اختلاف ده. نو امام شافعي رحمت الله تعالی علیه او یو څه نور علما دا په دې نظر دي چې بسم الله الرحمن الرحیم دا د سورت فاتحه یعنی د الحمدلله یو جز ده او د هر سورت په سر کې چې ذکر کیږي دا د هغه سورت جز ده. او یو د سورت براءت یعنی د سورت توبه په سر کې بسم الله نه ده ذکر سوی او هلته یې جز هم نه ده. او دا خبره حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، حضرت سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه، حضرت عطا بن ابي رباح رضی الله تعالی عنه، حضرت عبدالله ابن مبارک رحمت الله تعالی علیه، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیه، حضرت اسحاق رحمت الله تعالی علیه دغو ټولو په دې خبره باندې اتفاق کړی ده چې بسم الله الرحمن الرحیم چې ده دغه د قرآن کریم د هر صورت په سر کې چې راځي دا د هغه صورت جز ده. او دغه رنګه امام بیهقي رحمت الله تعالی علیه دا قول له حضرت علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه چې هم نقل کړی ده، او له حضرت ابن شهاب زهري رحمت الله تعالی علیه چې هم نقل کړی ده، له حضرت سفیان ثوري رضی الله تعالی عنه چې هم نقل کړی ده، او له حضرت محمد ابن کعب رحمت الله تعالی علیه چې هم دا قول نقل کړی ده. او بیا نور علما چې دي حضرت امام اوزاعي رحمت الله علیه، حضرت امام مالک رحمت الله علیه چې صاحب دی مذهب ده، حضرت امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه و رحمت الله تعالی علیه چې موږ د ده په مذهب باندې یو هغو بیا دې ته تګ کړی ده او دا خبره یې کړې ده چې بسم الله الرحمن الرحیم چې ده دا د قرآن کریم د سورت فاتحې یو آیت نه ده او د نورو ټولو سورتونو آیت نه ده. دا ځکه چې دغه د تبرک دپاره د هر صورت په سر کې د برکت دپاره دا بسم الله شریفه دا استعمالیږي. او پاته سو په قرآن کریم کې د سورت نمل چې کوم ده د هغه صورت چې بسم الله الرحمن الرحیم بیا جز ده دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، د امام اوزاعي او د مالک رحمت الله علیه د دغو نظر ده چې صرف قرآن کریم کې یو ځای بسم الله شریفه د قرآن کریم جز ده چې هغه په صورت نمل کې ده انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. نو دغه د بسم الله شریفې ترمنځ د بسم الله شریفې په باره کې د علماو ترمنځ اختلاف ده. خو خیر دا که د قرآن کریم جز سي او که د قرآن کریم جز ونه بلل سي دا اختلاف څومره بنیادي اختلاف نه ده. که د تبرک لپاره راغلی وي هم د الله تعالی له لورې راغلی ده بسم الله شریفه، او که هر صورت جز سي هم د قرآن کریم جز ده، او که نوره د قرآن کریم جز نه ده په صورت نمل کې خدا د قرآن کریم جز ده نو پروا یې نسته. اوس دا بسم الله شریفه کله چې په لمانځه کې یو حکم دا ده چې مقصد کله چې په اول رکعت کې ته الحمدلله شروع کوي تر هغه مخکې به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم دا دواړه ورته ووایې.
یعنی څرنګه چې قرائت شروع کیږي الحمدلله شروع کیږي سوره فاتحه شروع کیږي په لمانځه کې نو ته به ورته ووایې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا به ورته ویل کیږي او په دوهم رکعت کې بیا صرف بسم الله الرحمن الرحیم دا ویل کیږي او همدارنګه وروسته له الحمدلله چې ولضالین ختم شي له هغه نه وروسته چې کله تو قل هو الله شریفه شروع کوې یا بل صورت شروع کوې هلته هم بسم الله الرحمن الرحیم ویل کیږي په یوه روایت باندې او کوم چې مشهور روایت ده په هغه باندې دا ده چې هلته به بیا بسم الله الرحمن الرحیم نه وایې دا د بسم الله شریفې په باره کې هغه یو څه مسائل دي او بسم الله شریفه چې ده د هر مبارک او متبرک کار په سر کې به خامخا بسم الله الرحمن الرحیم وایې ځکه که چیرې تو د یو مبارک او د یو نیک کار په سر کې بسم الله الرحمن الرحیم ونه وایې نو بیا هغه کار قلیل البرکته یعنی برکت یې کمیږي بسم الله د تبرک لپاره ډېر ښه شی ده الله جل جلاله خپل نوم رالیږلی او رحمان او رحیم یې ورسره ذکر کړي دي نو دا هم د تبرک لپاره ښه ده دغه د بسم الله شریفي او د اعوذ بالله شریفي احکامو اوس دا خبره چې سوره فاتحه موږ او تاسې شروع کوو دا سوره فاتحه چې ده دا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین دغه موضوع چې کومه ده دغه دې ته سورة فاتحه ویل کیږي اوس دا خبره چې دې ته سورة فاتحه ویل کیږي سورة فاتحه یې ولې بولي سورة فاتحه یې په دې خاطر باندې بولي چې دغه قرآن کریم چې افتتاح کیږي قرآن کریم چې شروع کیږي نو په دغه صورت مبارک باندې چې شروع کیږي چې هغه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دغه الفاظ دي نو ځکه هم یعنی افتتاح د قرآن کریم یعنی پیل د قرآن کریم او شروع د قرآن کریم په دغه صورت باندې راځي په دغه خاطر یې سورة فاتحه بولي دا سورة فاتحه چې کومه ده حضراتو دا هغه سورة فاتحه ده چې دا د دې خصوصیات په تفاسیرو کې بیان شوي دي یو خصوصیت یې دا ده چې دا هغه صورت ده چې خدای جل جلاله په یوه وار باندې دا اووه سره آیته په یوه وار په رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل کړي دي نور صورتونه چې کوم دي د هغه آیتونه لږ لږ دوه دوه درې درې څلور څلور او پنځه پنځه آیتونه را نازل شوي دي مګر د سورة فاتحې چې کوم خصوصیت ده هغه دا ده چې د دې دا ټول آیتونه په یوه وار باندې تر ولضالینه پورې دا ټول آیتونه په یوه وار باندې نازل شوي دي یو خصوصیت یې دا ده دوم خصوصیت یې دا ده چې دا سوره فاتحه چې کومه ده دا سوره فاتحه دا چې کله یو انسان ولولي او په ځان باندې کف کی او په ځان باندې ځان پیدم کی نو دغه سوره فاتحه چې ده دا د انسان حفاظت کوي له شیطان علیه لعنت که یو سړی شیطان ډېرې وسوسې یو سړي ته ورچوي او یو سړی شیطان خطا کوي او له سمې لارې غلطې لارې ته بیایي نو هغه دې څه کوي هغه دې د شپې له مالې سورة فاتحه الحمدلله شروع کوي تر ولضالینه پورې دی وایي او خپل ځان دې ورباندې دم کوي نو بیا شیطان هغه سړي ته نشي ورنږدې کېدلی د دې په باره کې تفاسیرو مفصل بحث کړی ده او دا سورة فاتحه چې کومه ده دا هغه سورة فاتحه ده چې د دې په باره کې دې ته سورة شفا هم ویل کېږي څه ورته ویل کېږي سورة شفا دا هغه سورت ده چې دا سورة شفا بولي او سورة شفا یې ولې بولي په دې خاطر چې بخاري شریفه کې یو حدیث راځي امام ترمذي هم را نقل کړی ده د احادیثو مختلفو کتابونو را نقل کړی ده حدیث دا ده چې یو وخت کې د صحابه کرامو یوه ډله او یوه ټولۍ دا په یو سفر باندې چیرې روانه وه نو دلته دوی په لارې باندې ډېر وږي سو ډېر ستړي سو ډېر پریشانه سو او ډېر ستومانه سو کله چې یو سړی وږی شي او ستړی شي او پریشانه شي او ستومانه شي نو بیا ډېر له مشکلاتو سره مخامخ شي نو کله چې دوی وږي سو یوه کلي ته ور وګرځېدل په لارې باندې کلي ته چې ور وګرځېدل په دې کلي کې دا کلیوالو ته وویلې چې ای کلیوالو موږ خو یوه ډله مسافر یو موږ ډېر وږي یو له موږ سره مړۍ او خوراک شی نسته را تمام دي اوس نو که چیرې تاسې له موږ سره لږ کومک وکئ او یو څه خوراکي مواد راکئ چې موږ له مرګه او یا له لوږې ځان ورباندې وساتو دې خلکو له دې صحابه کرامو سره ناځواني وکړه او دا یې ورته ویلې چې ځئ له موږ سره مړۍ نسته او که سته هم نیسو درکولی تاسې ته صحابه کرام یې جواب کړو صحابه کرام چې کله روان سو یو څه ځای ولاړو
یو څه حرکت یې وکړو چې ګورې له شا د دې کلي خاوندان منډې پسې وهي او چغې پسې وهي چې وځوانانو یارې ودرېږئ. کله چې صحابه کرام ودرېدل نو که ګوري دا خلک ورته رانږدې سو او دا یې ورته وویلې چې آیا په تاسې کې کوم دمګری شته چې دم کولی شي؟ نو یو صحابي ورمخته سو، هغه وایي ورته وویلې چې مقصد زه دمګری یم. نو دوی ورته وایي چې ته دمګری یې، نو راځه له موږ سره ولاړ شه دا کلي ته، د موږ یو مشر، د موږ یو سردار و رهبر او د موږ دا د کلي مشر دا یو خزنده یو د هوامو له جملې چې یو مار چې چلی ده، مار خوړلی ده، اوس یو بدن درک کي او دغه زهر چې موږ ویرېږو چې دا زهر ده ته خدای نه خواسته د مرګ تاوان ونه کړي، خو مار خوړلی ده. نو راځه تاسې ته راسره ولاړ شه او دا د موږ مشر رادم که. نو صحابي ورته ویل چې تاسې ډېر بېکاره خلک یاست، موږ ته مړۍ نه راکوله، موږ ته اوبه نه راکولې او موږ سره هېڅ کومک ونه کړو. نو زه نه در سره ځمه، که چیرې موږ ته تاسې پیسې راکولی سئ او موږ ته څه حق و زحمه راکولی سئ بیا در سره ځو. نو دلته کلیوالو ورسره ومنله چې بلکل صحیح ده، تاسې ته به حق و زحمه درکو، تاسې ته به پیسې درکو او تاسې ته چې شی غواړئ هغه به درکو، صرف دومره وکړئ چې موږ دا مریض رادم کړئ. نو صحابي وایي ورته ویلي چې موږ ته که 10 پسه مال راکوې، 10 پسه مال یعنې دا میږي او وزې 10 پسونه دغه که راکوې بیا موږ دم ته در سره ځو او که نه نو نه ځو. کلیوالو وایي دا خبره ورسره ومنله او صحابي ځکه ورته وویلې چې دا کلیوال مالدار ډېر و، شاوخوا د کلي مالونه ډېر ګرځېدل، رمې ډېرې ګرځېدلې. نو دا صحابي دغه د رمې او د مال په باره کې خبره ورته وکړه. نو کله چې صحابه کرام ورسره ولاړو سړی یې دم کو، الحمدلله یې پې وویله تر ولضالین پورې، تر آخریني آیت پورې الحمدلله پې وویله. سړی یې دم کو، سړی چې دم کو نو د سړي درد وارله واره په وجود کې ارام سو او قرار سو. سړی چې ښه سو نو 10 پسونه یا 10 مالونه او 10 وزې یا میږي او دغه سیرلي دا یې ځین را جلا کړو او ځین را روان سو. کله چې بیرته رالو مدینې منورې ته راورسېدل نو مالونه یې تر مخ دي، دوی له شا دي پسې مالونه چې مدینې منورې ته راورسول نو هلته د مدینې خلکو صحابه کرامو مخ ته ورغلو او هغو ورته وویلې چې دغه مال هم له کومه کړی ده او دغه پسونه هم له کومه کړي دي. صحابو رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هم راووت. نو وایي صحابه کرامو ورته وویلې چې دا خو موږ په شکرانه کې راواستو. وایي له چا چې م راواستو؟ وایي هلته یو کلی و، بیا دغسې کیسه وه، بیا یې موږ ته مړۍ نه راکوله، بیا د دوی یو نفر مار چې چلی و، خو دا بیان یې ټول ورته وکړو. دا یې ورته ویلې چې مقصد دغه ملګري هغه سړی دم کو او دغه 10 پسه مال دا هم ځینې راوست. نو وایي رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دا سړي ته مخ ور واړاوه، دا صحابي ته وایي ورته ویلې چې تا دا سړی دم کو، بیا دې څه پې وویل، په دا دم کې دې څه وویل؟ وایي هغه جواب کې ورته ویل چې یا نبي علیه السلام قربان دې سم، ما خو الحمدلله رب العالمین تر ولضالین پورې پې وویل او دا سړی مې پې دم کو. نو وایي نبي علیه السلام ورته وخندل، وایي ورته ویلې چې نو تا ته څه معلومه وه چې الحمدلله د مار د چیچلو لپاره دا یو دم ده او مؤثر ده؟ نو دلته دا صحابي ورته وایي چې ما ته قربان دې سمه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته تا ویلي وو، یو وخت کې تا ویلي وو موږ ته، دا دې ویلي وو چې مقصد په الحمدلله کې شفا ده او د هر مرض لپاره شفا ده او په دې کې دې ته صورت شفا هم ویل کېږي. نو نبي علیه السلام ورته وخندل او ورته ویل چې بلکل صحیح ده، رښتیا دې هم ښه کار کړی ده. اوس نو په دې نو دلته دغه صحابي د خپلې میږي او وزې دغه راواخیستې او د ملګرو یې تقسیمولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټوکې په رقم باندې وایي ورته وویلې چې په دې کې یو سیرلی ما ته هم راکړه، دغه تاسې ویشي یو ما ته هم راکړئ. نو بیا هغه صحابي او سیرلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم ورکو. نو له دې چې علما کرامو په دم باندې له چا چې د پیسو اخیستل، بعضې علماو دې ته دغه دلیل مقصد نیولی ده، دا خبره ګوارې صحیح ده، که څوک په دم باندې له چا چې پیسې یوسي یا یو شکرانه ځینې یوسي یا یو شی ځینې یوسي، دا پروا نه لري، دا ګناه نه لري، په دې وجه باندې چې د رښتیا دم یي او قرآن کریم آیاتونه یي او په هغې کې ضرر نه یي او په هغې کې سحر و جادو بعضې شیان نه یي او د خدای جل جلاله د رضا په خاطر د مسلمان د شفا په خاطر باندې دم ور وکې، که پیسې یو څو ځینې یوسې پروا یې نسته. دغه د بخاري شریف حدیث دا ورباندې دلیل ده. علما کرام په دې باندې مقصد پوهېږي. دا خبره دلته خلاصه سوه. نو دې ته صورت شفا هم ویل کېږي.
یو خصوصیت یې دا ده چې د هر مرض لپاره شفا ده. خدای جل جلاله یعنی که د چا بل دم نه وزده او څوک مریض و او په عذاب و، الحمدلله دې پې وایي تر ولضالینه پورې او پې کف کوي دې پې شف کوي دې، سړی به انشاءالله خدای جل جلاله ښه کړي. یوه وجه خو دا ده. دوم خصوصیت یې موږ ویلی و، هغه خصوصیت دا و چې دا هغه صورت ته چې په یوه وار باندې خدای جل جلاله دا را نازل کړی ده. یعنی دا معنا له الحمد نیولې تر ولضالینه پورې خدای جل جلاله دا صورت دا په یوه وار باندې را نازل کړی ده. دغه یې دوم خصوصیت و. دریم خصوصیت یې دا و چې موږ بیان کړی و چې کله الحمدلله تر ولضالینه پورې وویل شي نو شیطان علیه لعنه دا سړي ته په مخه باندې نشي ورتلی او په ډېره غټه فاصله کې د شیطانانو وزرونه سوځي او شیطان انسان ته نشي ورنږدې کېدی، غلط سوچونه نشي وراچولی، شیطان یې نشي خطا کولی، شیطان یې نشي غلطولی. که چا ته دغه تکلیف ډېر پیښیږي د شپې له مالې دې الحمدلله رب العالمین تر ولضالین پورې وایي او په ځان باندې ځان دې پیدموي، په ځان باندې دې کف کوي، انشاءالله خدای جل جلاله به د شیطان له وسوسو او له مشکلاتو چې وساتي. دلته یوه خبره دا ده چې دغه سورت فاتحه چې ده دا 7 مثاني هم بولي. 7 مثاني یعنی دغه 7 آیتونه دي او هغه آیتونه دي چې دوه وارې ویل کېږي، یعنی تکرار ویل کېږي. یعنی په اول رکعت کې هم په لمانځه کې ویل کېږي، په دوم رکعت کې هم تکرار ویل کېږي، په دریم رکعت کې هم تکرار ویل کېږي، څلورم رکعت کې هم تکرار ویل کېږي. چې دا تکراریږي دا معنا لکه دوه وارې چې تکراریږي نو ځکه یې 7 مثاني بولي. دا د سورت فاتحې بل نوم ده. او بل خصوصیت د سورت فاتحې دا ده چې حضرت علی کرم الله تعالی وجهه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی او د ابو طالب زوی او د نبی علیه السلام زوم مبارک او د خدای جل جلاله زمری او شیر د خدای جل جلاله چې بولي اسد الله و اسد رسوله. دغه حضرت علی کرم الله تعالی وجهه باب العلم یعنی د علم دروازه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دته د علم دروازه ویلو هغه مبارک فرمایي. وایي د الحمدلله کې دومره حکمتونه پراته دي، په سورت فاتحه کې دومره حکمتونه پراته دي چې که چیرې او دومره معناګانې پکې پرتې دي او دومره حکم پکې پراته دي او دومره مصالح پکې پراته دي او دومره معناګانې لري چې که چیرې زه الحمدلله په تمامه معنا باندې ترجمه کمه او په صحیح توګه باندې تفسیر کمه، اوښان به ورباندې بار شي، اوښان به د الحمدلله په تفسیر باندې په کاغذونو باندې بار شي او دا اوښان به تر لاندې رواني خالي د الحمدلله په معنا باندې. دا یې بله خبره دا ده چې تفاسیرو لیکلي دي چې خدای جل جلاله دنیا ته هغه مشهور کتابونه چې رالیږلي دي هغه 3 صحیفې دي او 4 کتابونه دي، تورات ده، انجیل ده، زبور ده او دغه قرآن کریم ده چې فرقان یې بولي. او دغه رنګه 3 صحیفې دي چې هغه 10 په آدم علیه السلام نازلې سوي دي او 10 په ادریس علیه السلام نازلې سوي دي او 50 په شیس علیه السلام باندې نازلې سوي دي او هغه 10 په ابراهیم خلیل الله باندې نازلې سوي دي. دغه 3 صحیفې او دغه 4 کتابونه دغه الاسمانه یعنی د الله جل جلاله له لوري دنیا ته د بشریت د هدایت لپاره رالیږل سوي دي. دغه مشهور کتابونه دي او بعضې مشهور کتابونه نور هم سته تفاسیرو لیکلي دي، غیر مشهور کتابونه چې هغه خدای جل جلاله رالیږلي دي او موږ ته معلوم نه دي. هغه لکه په قرآن کریم کې چې راځي صحف ابراهیم و موسی وان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی، یعنی هلته یې د موسی علیه السلام صحیفې هم ذکر کړي دي. او حال دا ده چې دغه د صحیفو راتګ موسی علیه السلام ته دغه موږ ته نه ده معلوم چې څو صحیفې ورته راغلي دي. نو ځکه هم 314 نفره رسولان بیانېږي. رسول هغه څوک چې خدای جل جلاله نوی کتاب ورته رالیږلی، نو د خدای جل جلاله رسولان چې دي دا خو 314 رسولان دي او ټول 1,40,000 کمو زیات پیغمبران دي. نو دلته ځینې داسې کتابونه خدای پاک رالیږلي وو له خپله جانبه چې هغه موږ ته نه دي معلوم، موږ ته صرف دا 10 صحیفې معلومې دي او دلته دغه 4 کتابونه راته معلوم دي. نو د الحمدلله یو خصوصیت دا هم ده چې ګوره چې الله جل جلاله وایي دا د 100 صحیفو او د 3 نورو کتابو چې تورات انجیل او زبور دي او دا 10 صحیفې دي د دغو ټولو برکت خدای جل جلاله راواخیست او په قرآن کریم کې یې کېښو. قرآن کریم د خدای پاک اخرنی کتاب ده. نو دغه اخرنی کتاب کې د تورات او د انجیل او د زبور او د 100 صحیفو د دغو ټولو برکت الله جل جلاله راخیستی او په دا قرآن کریم کې ایښی ده.
بیا یې د دې تورات انجیل او زبور او د دې سلو صحیفو د دې ټولو برکت او کرامت چې ده دا یې راواخي او د قرآن کریم د دې نور باقي قرآن کریم د دې ټولو کرامت او برکت خدای پاک راواخیست په چا کې یې کېښو په الحمدلله رب العالمین تر ولضالینه پورې په دغه کې خدای پاک دا کرامت او دا برکت کېښود. بیا د دې ټول قرآن کریم او الحمدلله سره او د دې دریو نورو کتابونو چې تورات انجیل او زبور دي او د دې سلو صحیفو د دې ټولو برکت خدای جل جلاله راواخیست په بسم الله الرحمن الرحیم کې کېښو. نو بسم الله الرحمن الرحیم هغه آیت ته مثلا یا هغه د خدای جل جلاله خبره ده چې د څلورو کتابونو منزلو کتابونو او د سلو صحیفو برکت الله جل جلاله په دا بسم الله الرحمن الرحیم کې ایښی ده. او الحمدلله هغه صورت ته چې خدای جل جلاله د دې ټول قرآن کریم او د دې څلورو کتابو او د دې سلو صحیفو برکت خدای پاک راخیستی په الحمدلله رب العالمین کې ایښی ده تر ولضالین آمینه پورې. نو معلومه سوه چې الحمدلله ډېر غټ شان او ډېر لوی شوکت لري. په الحمدلله کې موږ او تاسې مقصد دغه معلومات حاصل کړو. اوس دا خبره چې الله جل جلاله دغه صورت چې رالیږلی آیا دا مکي ده او که مدني ده؟ نو دلته کتابونو تفاسیرو لیکلي دي چې دغه صورت چې ده 7 آیتونه لري او دا صورت چې ده مکیتون. دغه الحمدلله یا دا صورت فاتحه یا دا صورت شفا یا دا 7 مثانی دغه چې کوم ده دغه الحمدلله چې په دې کې برکتونه او کرامات ایښي دي دغه چې ده دغه مقصد دغه په مکه مکرمه کې نازل، یعنی دا معنا چې مخکې له هجرته نازل سوی ده، مخکې له هجرته نازل سوی ده. اوس دا خبره چې د سورت فاتحې مضامین چی شی دي؟ د سورت فاتحې مضامین دا دي چې ګوره سورت فاتحه 7 آیاته ده. سورت فاتحه 2 آیاته ده، 7 آیاته ده. او دغه 7 آیاتونه دغه لومبي 3 آیاتونه چې دي په دې کې د الله جل جلاله ستاینه سوې ده. ګوره الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دغه اولنی 3 آیاتونه د الحمدلله مبارکې چې کوم دي په دغو کې د خدای جل جلاله ستاینه سوې ده. الله جل جلاله پکې ستایل سوی او د خدای جل جلاله ستاینه او صفت پکې سوی ده. دغه وروستنی 3 آیاتونه چې بیا دي دا یو مخ اخیرنی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دغه اخیرنی 3 آیاتونه چې کوم دي دغه 3 آیاتونه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دغه هغه آیاتونه دي چې خدای جل جلاله مسلمانانو ته د دعا طریقه ورباندې ورښودلې ده او دا یې ورته ویلي دي چې ای انسانانو ای مسلمانانو ای د ما بندګانو کم چیرې ما ته دعا کړه او له ما نم دعا غوښته نو تاسې به دا رقم دعا راته کویه چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. دغه 3 آیاتونه چې کوم دي دا تر بنده پورې خاص دي. هغه اول 3 آیاتونه چې وو چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دغه اولنی 3 آیاتونه چې کوم دي دا د خدای جل جلاله هغه خاص آیاتونه دي او تر خدای جل جلاله پورې خاص دي. او دا ورستنی 3 آیاتونه چې دي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. دغه 3 آیاتونه دا تر بنده پورې خاص دي او الله جل جلاله خپل بنده ته او خپل هغه عبد ته هر بنده چې دوی او مسلمان وي هغه ته د دعا طریقه پکې ورښودلې ده. او دغه د منځ آیت چې کوم ده ایاک نعبد و ایاک نستعین دا هغه آیت ته چې خدای جل جلاله د خپل ځان او د بنده ترمنځ سره شریک او سره ګډ ګرځولی ده. ګوره ایاک نعبد و ایاک نستعین په دې کې یو خو د بنده له طرفه دا خبره ده چې خدای جل جلاله ته ویل کېږي چې خاص تا لره موږ عبادت کوو ای الله جل جلاله او خاص له تا چې موږ مغفرت غواړو او بخښنه غواړو. ایاک نعبد خاص تا لره موږ عبادت کوو ای خدای جل جلاله و ایاک نستعین او خاص له تا چې موږ معاونت او کومک غواړو ای خدای جل جلاله. دغه آیت په دې کې
دا د الله جل جلاله او د خدای جل جلاله د بنده ترمنځ سره ګډ ده. څه وړ ګډ ده؟ یو خو به دې کې دا معلومیږي چې لایق د عبادت چې د هغه یوازې او یوازې الله جل جلاله ده، ځکه دغه انسان ورته وایي ایاک نعبدو، خاص تا لره موږ عبادت کوو یا الله جل جلاله، و ایاک نستعین، او خاص له تا څخه موږ څه شی غواړو؟ کومک او مرسته او امداد غواړو ای خدای جل جلاله. نو په دې کې د خدای جل جلاله دا معلومیږي چې خدای جل جلاله لایق د عبادت ته، بل څوک د عبادت لایق او وړ دا نشته. او دوم دا ځینې معلومیږي چې کومک چې غواړې یوازې او یوازې له الله جل جلاله چې بیا غواړې، بل څوک تا ته هیڅ کومک نشي درکولی، بل څوک تا ته هیڅ ګټه نه لري. کومک چې غواړې له لوی الله جل جلاله څخه به یې غواړې. دغه نو دا معنا سو چې د خدای پاک لویي او د الله جل جلاله عظمت او د خدای جل جلاله هیبت او سیاست او د الله جل جلاله مالکیت او پادشاهي او د خدای جل جلاله دغه مطلق قدرت ځینې معلومیږي چې قادر مطلق چې دا الله جل جلاله ده او معبود برحق چې دا الله جل جلاله ده. بل چاته د عبادت امکان نسته چې حق عبادت څوک بل چاته وکي، او نه له بل چا چې د کومک د غوښتلو امکان سته چې څوک له بل چا چې کومک او نصرت او فتح او معاونت او مدد وغواړي. یو خدا طریقه نو دا د الله جل جلاله لپاره هم سو، یعنی د خدای پاک لوی هم پکې بیان سو، او د بنده لپاره هم دی. ولې په دې خاطر چې بنده ورته وایي چې ای خدای پاک خاص تعالی موږ عبادت کوو، یعنی خدای پاک خاص دې تا عبادت کوو، یا الله ته مو وبخې، خدای ته عبادت قبول کړي، او خاص له تا څخه موږ معاونت او کومک او مدد غواړو ای خدای جل جلاله، خاص ته کومک را سره وکړي، د بل چا کومک او د بل چا نصرت او د بل چا معاونت او د بل چا کومک دا موږ ته فایده نه رسوي. نو ګوره څو آیته سو الحمدلله، و آیته سوه. اولنی درې آیتونه چې دي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دا هغه درې آیتونه دي چې په دې کې د خدای جل جلاله لویي او د خدای پاک عظمت او د خدای جل جلاله هغه ثنا او ستاینه دا پکې بیان سوه. او رستنی درې آیتونه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. په دغو دریو اخرنیو آیتونو کې انسان ته خدای جل جلاله د دعا طریقه وروښوه چې ای انسانه که تا دعا کوله دغه دعا براته کې او دا براته وایي چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. ګورئ دعاوې په دوه قسمه دي. یو هغه دعا ده چې مأثوره دعا یې بولي، مأثوره دعا یعنی منقوله دعا، هغه دعا چې له قرآن کریم را ثابته سوې، هغه دعا چې له احادیثو را ثابته سوې، دې ته دعای مأثوره ویل کېږي، یعنی منقوله دعا چې د دعا طریقه له قرآن کریم راغلي یا له احادیثو راغلي. او یو غیر مأثور دعاوې دي. غیر مأثور دعاوې هغه دي چې هغه منقولې نه وي او ته یې دلته له ځانه جوړوې او خدای جل جلاله ته دعاوې ورباندې کوې. بهتره دا ده چې سړی دعا وکړي په هغه مأثوره طریقه باندې الله جل جلاله ته، چې هغه طریقه خدای جل جلاله موږ تاسو ته راښولي او یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ تاسو ته راښولي. دا طریقه بهتره ده د دعا. او دا بله دعا هم صحیح ده چې دا له ځانه یې جوړوې او خدای جل جلاله ته دعاګانې کې، دا هم صحیح ده، بالکل صحیح ده. خدای پاک به تا دعاګانې انشاءالله قبول کړي. نو ګوره دا معصوره طریقه ده په قرآن کریم کې موږ ته خدای پاک راښولي. بل ځای کې مثلا د دعا و طریقه موږ ته راښولې ده. ګورئ خدای پاک ویلی دی الله جل جلاله چې ته به داسې دعاوې کې ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا بل ځای کې نور دعاګانې ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. یا د نور دعاګانې قرآن کریم کې راغلي دي، احادیثو کې هم چې نبی علیه السلام دعاګانې راغلي. وس دا الحمدلله په دریو حصو وویشل سوه. اولني درې آیتونه چې دي په دې کې د الله جل جلاله لویي او عظمت بیان سو او ثنا او صفت بیان سو. ورستنی درې آیتونه چې دي په دې کې بنده ته د دعا طریقه وروښودل سوه چې دا رقم دعا به که خدای جل جلاله ته تو دعا کې دا رقم دعا به ورته کې. د منځ په آیت کې چې کوم آیت ده دا مشترک آیت سو، دا د الله جل جلاله او د خدای جل جلاله د بنده ترمنځ سره ګډ او مشترک آیت سو. دا چې د الحمدلله معنا څه شی ده، دا چې د هغه تفسیر څه شی ده، دا چې په هغه کې حکم او مصالح څه شی دي، دا به انشاءالله بیا په بل درس کې موږ تاسو بیانوو او لسره الحمدلله رب العالمین چې به شروع کوو. تر اوسه پورې دغومره بس ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.